دا ښایسته باغ به چیرته وي؟ چا وغواړل معدې تکلیف یې ختمېږي. دا ډېر چې پاخۍ نه ډېر چې روي پاخي هغه نه رسي. دا هم دلته نوشي جان کوي. ښۍ ښۍ تاسو خورئ ظالمان. حاجي صاحب ته هم دلته د کار زمینه برابر شوې ده او د دې ترڅنګ دلته زیاتره ځوانان هم کار کوي. بار میشه میره قندوز، تخار میره، بازار میره. اول ته ته وکړه. ته خو نوشي جان. ته خو یار وخت خوري. مونږ هر څه چې خوند کوي که نه. ماشاءالله ماشاءالله دا زه خوب وینم که رښتیا هم دومره ښایسته بڼ دی باغ دی او دومره ښایسته ښایسته شفتالو دي پکې. رښتیا دي که نه خوب وینم؟ رښتیا دي که نه؟ خپرونه به شروع کړو. سلامونه، ستړي مه شئ د سنرایز افغانستان لیدونکو. هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. داسې یو ښکلې سیمې ښایسته سیمې ته راغلی یم او داسې ښایسته بڼ یا باغ چې تاسو وینئ او پکې دا ښکلي ښکلي د هیواد میوه شفتالو هم رسېدلې ده او دې ورځو کې نو تازه تازه د دې میوې بازار پیل شوی دی او وروسته به لا ډېر ګرم شي. نو ستاسو په نظر دا ښکلې سیمه دا ښایسته باغ به چیرته وي؟ زیاترو به دا باغ نه وي لیدلي، داسې باغونه به یې نه وي لیدلي، البته چې په افغانستان کې هم داسې باغونه شتون لري. راغلی یم په افغانستان کې ښکلي ولایت ته، شین لغمان ته، او په شین لغمان کې د قرغیو ولسوالۍ سواتۍ کلي ته. دلته بیا د معلم صاحب مجید خان دغه باغونه دي، ښکلي باغونه دي د شفتالو چې تاسو یې وینئ. نو غواړم نن تاسو ته په دې ښکلي باغونو کې د شفتالو په اړه خپرونه چمتو کړم. وبه ګورو چې د شفتالو حاصلات څنګه دي. زه خو خبر نه وم چې دا میوه په افغانستان کې دومره ډیره کیږي چې حتی ما اورېدلي چې بهر ته هم صادریږي. نو د الله پاک پیرزوینه ده چې په مونږ یې کړې ده. ورځم دلته له بڼوالو سره خبرې اترې هم لرم. تاسو ته به د شفتالو ښایسته ښایسته انځورونه هم در وښیم. ملتیا مې وکړی او د لغمان ولایت دغه ښکلي شفتالو را سره وګورئ. چا وغواړل معدې تکلیف یې ختمېږي. شکر ناروغۍ ته دا معدې لپاره شکر لپاره ډېره غټه پیدا شي.
افغانستان ښکلې میوه ده او ډېره وخت را رسیږي دا میوه د افغانستان هر ولایتو ته د انتقالیږي انشاءالله چې ښه میوه ده د خارج د میوو نه پې خلاص ستړی مشې وروره جوړ په خیر خیر اوسه کور صحت مو ښه دی وخت ساعت ژوند شکر د خیر څنګه دی دې ورځو کې لغمان لغمان ماشاءالله دې ورځو کې خو ښایسته ده ښه ښایسته دی که نه ښه میوې او ترکاري رسېدلي ترکارۍ سیزن ده میوو سیزن ده بادرنګ دي مثال شفتالو شو شامله مرچک دي دغه شیان دي رسېدلي دي نو فعلا په لغمان کې ډېره مننه کور ودان که ځان وپېژنې دوستانو ته زما نوم چې د عبدالرشید ده د عبدالمجید زوی یم د قرغیو ولسوالۍ سواتوی کلي د اوسېدونکی یم که دا راته ووایي چې څنګه دې داسې ښکلي ښکلي شفتالو ځان ته راټول کړي بس شفتالو هم دې لپاره راټول کړي خوراک شی ده باید سړی ښه شی وخوري ته یې ډېر خورې یار زه خو خپله دومره شوقي نه یم ښه خو ښه میوه ده میوه کې میوه ښه ده. ښایسته میوه ده ماشاءالله دا خو یې بیخي ښایسته ښکاري بس دا څومره خپل غټ ثمر ته رسېدلی او ښه ښایسته رنګ یې ده دا خپل ثمر ته رسېدلی دا خپل ثمر دا ته. چې ثمر ته رسېدلي دا به تاسو بیا- که ریټ ته نه اچوئ که اچوئ هغه موږ کې ریټ ته نه اچو چې کم نرم وي هغه ځکه نه رسېږي نور ولایتو پورې موږ بلکل داسې هغه شکو شفتالو چې کم یو لکه رنګ یې وهلی یو داسې نیم پخته لکه نیم پخته شفتالو هغه چې ده موږ اجازه د هغه سپي دي کوم اجازه ته ده. خبرې کوه اجازه ده بس دا ډېر چې پاخی ډېر نرمي چې پاخي هغه نه رسېږي دا هم دلته نوشي جان هم کوي دلته ښی بس- ښی تاسو خورئ ظالمانو بس څه کیا نو چې خپله یې ونه خورې نو دومره زیار وی وباسو که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه بڼ تاسو دلته جوړ کړی دی دغه ونې څو کلنې دي دغه ونې خو چې دي فعلا لس کاله نیولې دي او لس کاله کې چې جوړ کړی یم ده تقریبا داسې فکر وکړه چې دا په دریم کال باندې اصل ورکوي ښه نو اووه کاله کې د اصل کېږي په دویم کال باندې نه ښه راوړي په دریم کال چې دا بیا مکمل اصل ورکوي ښه ډېر ښه او دغه معلومات که راته راکړي چې څومره جریبه ځمکه کې دغه ونې دغه باغونه تاسو لرئ دا بس 15 شل جریبو کې راځي 15 شل جریبه ځمکه کې دې نه به څومره حاصلات د کالي واخیستل شي دې نه حاصلات نو داسې دقیق معلومات نشته ښه نو اندازه کړي هم نه دي چې څومره حاصلات کوي خو حاصلات یې ماشاءالله ښه دي دغه یوه ونه به څو منه ونیسي بس یو ونه په 60 ډول باندې د 15 منو نه نیولې تر 20 منو پورې وسوسه 15 منه نه نیولې تر 20 منو پورې اجازه ده یو کپ تی وکړو اول ته تی وکړه ته خو نو شي ته خو یار وخت خوري مونږ هر ټیم زه به یې مخورم دوستانو ماشاءالله څه یو شفتالو دی بس د نړۍ په هر کونج کې چې یی بس تاسو ته د زړه صبر غواړم او دغه دعا کوم چې خدای دې ستاسو هم نصیب د وطن په دې خوږو او ښکلو میوو کې دې خدای وکړي او زه به یې وخورم نو چې خوند یې څنګه دی ډېر صفت نه کوم هلته ماشوم ناست دی هغه به یې لږ وخوري که زه یې صفت وکړم شاید دوستان فکر وکړي چې نه دا ګپ لګي جوړې مخ واړه کامرې ته مکتب ته ځي څوم صنف کې ښه نوم دې څه شی دی بلال جانه که دا راته ووایې چې څوم نمره اول نمره دی ماشاءالله ډېر ښه ته دا وخوره چې خوند کوي که نه سم دې ونه خوړه ته یې خپله لاس کې ونیسه یو کپ دې وکړه خوند دې وکړو څومره ډېر لکه چی شي غوندې لکه شفتالو غوندې خوند دې وکړه بلکل چې شفتالو غوندې خوند دې وکړه او ډېر خوندور و واقعیت بس دا دې نوش جان شخه دا څه علت دی د علت ګوره دا ده چې دې کې بار زیات ده زیات بار د زیات د بار وجې نه د یعنې خپل هغه توازن هم ساتلی شو خو دلته پرون باد راغی ډېر تیز شمال و نو هغه سره دغه د باد د وجې نه دا شاخچه راوغورځېدل ماته شوه ډېره میوه یې ماشاءالله نیولې ده چې ډېره میوه په دې ونیسي شاخچې زور راځي زور هم راځي ماتېږي ماشاءالله دوستانو
بس لا دې پکې ډېر برکت وي چې ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. که دا راته ووایې چې دې ته خو به کوم مرض راځي نه راځي؟ مرضونه راځي کله چې باران کالي مرضونه ورته راځي. بس سرخک مرض ورته وي لکه په ساده اصطلاح، نو هغه مرض هم کوي دا پاڼې کوي. او دغه مرض یو لري شفتالو، بیا چې کله مرض وکړي د میوې نه خپله کنډ راوځي، هغه ته موږ لکه سرخک مرض وایي. تاسو سره دولت څنګه همکاري کوي نه یې کوي په دې برخه کې؟ یاره په دې برخه کې خاص داسې همکاري نه ده شوې موږ سره. بیخي خپل شخصي لګښت هر څه مو په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. شخصي لګښت باندې نو دا که دوی سره همکاري وشي نو لا به دا بڼونه او دغه باغونه پرمختګ وکړي او دوی به وشي کولی چې لا حاصلې واخلي او د دې تر څنګ وطن ته یې وړاندې کړي. ډېره مننه. که پای کې څه پیغام لري؟ پیغام دا ده باید هر سړی د خپل وطن کې کار وکړي، بالکل خارج ته لاړ نه شي، او کوشش زحمت د خپل وطن کې باید خپل وطن خپل آباد و خپل په مټو باندې، او کوشش باید سړی همدغه وکړي. دغه پیام ده. دوستانو بیا هم ښه راغلاست د لغمان قرغیو ولسوالۍ په دغې شفتالو ښکلي بڼ کې. دلته یو حاجي صاحب ناست دی او دا ښکلي شفتالو په دې کریټونو کې ځای پر ځای کوي. له دې سره به خبرې اترې ولرو. حاجي صاحب ستړی مه شي، جوړ په خیر. نوش خیرین خانه آباد جهان تشکر. میشه خود معرفی کنین به دوستای ما عبدالجلیل هستم از رسولی شکردره، قریه قلایزت، ولایت کابل. از شکردره هستی آمدی لغمان؟ اینجا زندگی میکنی چطور؟ نه آمده اینجا با کار با پرگری. اصل منطقه شکردره است، خانه جای شکردره است، آمده به خاطر کار. ډیر ښه. ګورئ دوستانو د دغې باغ له برکته دی حاجي صاحب ته هم دلته د کار زمینه برابره شوې ده. این د کابل د شکردرې ولسوالۍ څخه دلته لغمان قرغیو ولسوالۍ ته راغلی، دغلته دغه کار تر سره کوي، دغه خدمت کوي او حلاله نفقه ځان ته پیدا کوي. حاجي صاحب څومره وخت کېږي دلته لغمان ته راغلی یا راځي؟ دلته د شفتالو وخت کې یوازې راځي که نه؟ وقت شفتالو میایم 25 روز وقت شفتالو میباشم، یک 40 روز هم میایم در شاخ صبریش میباشم. وقتی خلان بازم تیرماک میشن باز میایم در شاخ صبری از شروع میکنم. 40 روز 45 روز 50 روز باز یک کار میکنم. دو سیزن در اینجا میایم، یک وقت شفتالو یک وقت قچی کردنش. خب دمای جدی دیگه. دمای جدی دیگه میایم دیگه در وقت دیگه می شاخه را کلی قچی میکنیم ما. چطور است امسال شفتالو؟ هر سال هم خوش شفتالو اینجا خوب میشه. به خاطر که درخت ازی بسیار قوی است. دیچ ولایت درخت کلان نشده غیر در ولایت لغمان. ما کل ولایت ها رو میگردم. چند ولایت رفتی؟ ما دانش ولایت ها غیر چی نداریم، بامیان دیگه کلش رفتیم. غیر بامیان دیگه کلش رفتیم. این تو شفتالو دیگه جای نمیشه. از ما کدام زیاد ولایت ها. به خاطر شفتالویی که در لغمان رشد کرده دیگه رشد نکرده. چقدر وقت میشه در لغمان میوه شفتالو اینجا حاصل داره؟ اینجا دیگه فقط این از یاد دیگه شاید 10 سال شده که حاصل شده. 10 سال میشه. عموم آنها. بسیار خوب. ما خبر نداشتم که در لغمانی تو شفتالو سو میوه خوبه. تو میوه تو شفتالو خوبشنه دا خپل شفتالان خپل میوه خوندور میوه دلته په لغمان کې پیدا کیږي چې له برکت حاجي صاحب ته هم دلته د کار زمینه برابر شوې ده او د دې ترڅنګ دلته زیاتره ځوانان هم کار کوي او دغسې د دې ښکلي
شفتالو یا د دې ښکلې خوندورې میوې حاصلات جمع کوي. فعلا می کاریتا را که پر کردین کجا میره بخیر؟ این از اینجا بار میره فقط میره مارکت کابل. مارکت کابل. ها کابل مارکت بین‌المللی دیگه. پیش حوزه 4 بالکل. هم مارکت بین‌المللی چیا؟ تایمسکن. تایمسکن ها. او بسیار خوب. پیش حوزه 4. چند است در روزا قیمت شفتالو در اینجا در باغ؟ در اینجا خود فروش نمیشه مارکت دیگه تا 550 تومان فروش میشه. سیرش؟ همین کریتش. یک کریت چقدر؟ یک کریت 6 کیلو. 6 کیلو. خب ما خو شکردره هم رفتیم اونجا هم شفتالو میشه دیدیم. بازو شفتالو امرای از این کدام فرق داره یعنی؟ او دیگه با شیرینی خود بالاست و در قیمت خودی بالاست. در قیمتی بالاست. در چی خود در مزه خود بالاست. در اون زمان میبره که میوجات میوه زیاد است هم خربوزه زیاد میشه تمام میبره مگم زیاد شو بازو میبره. میبره مگم مزه از اون بالاست از دیگه باز. این چطور با کشورها صادر میشه؟ نه تنها چی میره مزار میره خندوز میره تخار میره بس خلاص. و تشکر راجی صاحب زنده باشی بخیر باشی. به نظر تمیجا مو یک خوب شفتالو که باشه به ما بتی. خوب شفتالو یا دو تا است. نه چرا؟ کدامش خوبیش است؟ اردویش خوبیش است. اردویش خوبیش است. اچارش خوبیش است. ای پخته است یا نه؟ نه پخته نه دیگه 5 روزگار حساب چی که حساب خودن نگاه کنی یک 5 روزگار وقت داره. ای تا کابل میرسه به فروش. با فروش باز جور میشه. میرسه دیگه باز پخته میشه. ما گفتم که چطور این رنگش سبز زرد از شما کنده. با خاطر میکنه که تلفات نبه. اینجا هوای بسیار خطرناک میاد تباد نه. این پای پا کرده سبز نرم میکنه. ما دیدم اینجا زیادتر شاخچام شکسته بود. اینجا زیاد تباد داره. اگه تباد نباشه اگه سرد باشه این شفتالو همه خدگام کلان میکنه. جایی که سرد باشه میوه بسیار کلان میشه. به خاطر از هم خوب است که کمی سخت باشه. سخت باشه. تا کابل برسه. اگر باشه باز کابل از باز کابل بازی بار میشه میره خندوز. تخار میره بازار میره. اون حساب دیگه باز دیگه خوب صحیح. بخی اساس جور میشه. اگه نر باشه تا کابل رسید با دیگه ولایت‌ها میره. تشکر اجی صاحب. بخیر باشی زنده باشی. بخیر. دوستانو د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د سواتۍ کلي دغه ښکلی بڼ د شفتالو بڼ چې تاسو په دې خپرونه کې وکتل نو ماشاءالله داسې ښکلي شفتالو دلته حاصلات ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او زمونږ او ستاسو په شان خلک هم ترې ګټه اخلي خوري او هغه ویټامینونه چې په دې کې دي هغه خوندونه چې په دې کې دي او هغه ګټې چې په دې کې دي هغه ترلاسه کوي. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په له یو مهربانه خدای سپارم د یو سوکاله سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. الله مل شه د خدای په امان. د ما ډېرو قدرمنو مؤمنو مسلمانو ورونو خویندو السلام علیکم.